سلامونه درنښت د ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو ستړي مه شئ. هیله ده روغ جوړ د روژې مبارکې ورځې به مو په خیر وي. خوشحاله اوسئ. یو ځانګړی او خاص سلام د ملي راډیو تلویزیون ټولو همکارانو ته او د تخنیک د چارو سمبالونکو ته. ډېره ښایسته موضوع مو ټاکلې له اړمنو سره په روژه کې مرسته. مخکې له دې چې پر موضوع باندې خبرې وکړم، نوم مې شفیع تنګیوال د سیدآباد ولسوالۍ د تنګي درې نه تاسو ته غږیز پیغام پرېږدم. په روژه کې له اړمنو سره مرسته 1+ یې ثواب کیږي. نو له ټولو قدرمنو تجارانو، سوداګرو، هټیوالو او دې ته ورته ټولو پانګوالو څخه مو هیله ده چې همدا اوس له اړمنو سره مرسته وکړئ، ځکه ډېر ثواب لري. د مثقال ذره مرسته، یعنې په ډېرو هغه څه کې ودرې چې د هغه د الله د رضا په خاطر مو بې شمېره غوایان حلال کړي وي او پر مسکینانو مو ویشلي وي. نو راځئ همدا اوس له اړمنو سره مرسته وکړئ، له هغو اړمنو سره چې واقعاً مستحق وي او څه نه لري. نو د خپل مال څخه یو څه راواخلئ، په اړمنو یې وویشئ. هغه که مالي وي، په نغدو باندې وي، او یا دې ته ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي وي. نو ډېر ثواب به تاسو ته ورسیږي او ستاسو په مال کې به الله جل جلاله برکت واچوي. نو راځئ پر تاسو ټولو قدرمنو هیوادوالو غږ کوو، راځئ چې همدا اوس د روژې مبارکې میاشتې په درشل کې له مسکینانو سره مرسته وکړئ، ځکه د 1 ذرې مرستې ورکولو ثواب نو په څو چنده زیاتیږي. دلته د هر څه حساب او کتاب زر تر زره او خاص د الله د رضا په دربار کې ډېر زر قبولیږي. نو هیله ده په روژه کې خو خاص هر هټیوال، هر سوداګر، هر تجار، هر پانګوال مسکینانو ته ډېر پام وکړي. بیا هم هغه کسان چې ستاسو دروازې او ستاسو ته د سوال یا د یو څه غوښتنه کوي، نو ناامیده یې مه لېږئ. څه مو چې په وس کې وي د خپل وس مطابق د اړمنو سره مرسته وکړئ. هیله ده چې زما دغه پیغام له ټولو هیوادوالو سره شریک شي، بالخصوص له تجارانو، سوداګرو، هټیوالو، پانګوالو او دې ته ورته هغو کسانو چې په وردګار یو څه ورکړي او له هیوادوالو سره او له اړمنو کسانو سره یې د الله د رضا په خاطر باندې د خپل مال څخه یو څه د زکات په بڼه او د صدقې په بڼه باندې ورکړي، ځکه صدقه او زکات د ډېرو آفتونو مخه نیسي. د یو اباد، سرلوړي، سوله پال او پایدار او دایم افغانستان پر هیله ستاسو ورور شفیع تنګیوال، د ولس رسا خبریال.